السلام ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو، ډیر افسوسناکه دردناکه واقعیا مخې ته راغلې ده. په سوات کې خپل خاوند ظالم راپاسېد او خپله ښځه ډیر په بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو، د خپله ښځه ولې قتل کړه او داسې څه ګناه یې کړې وه چې خپله ښځه یې قتل کړه؟ دوستانو، مکمل حقیقت در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره تر اخره پورې وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شي او د خاوند خبرې واري چې آیا خاوند پولیس ته څه وویل چې آیا دا دومره ظلم او زیاتی ما ولې وکړو چې ما خپله ښځه قتل کړه. دوستانو، ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي او د دې سره د ټلۍ نشانه مو ووایي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. دوستانو، ډیر افسوسناکه دردناکه واقعیا مخې ته راغلې ده. په سوات کې خپل ظالم خاوند راپاسېدل او خپله ښځه یې قتل کړه او دوستانو دا الزام یې پرې ولګول چې د زما د رور سره تعلقات دي چې د دې په وجه باندې د ښځه زما خیال نه ساتي او زما د رور ډیره زیاته تابعداره ده، نو د دې په وجه باندې خپله ښځه یې په رور باندې توره کړه چې دا د دې سره تعلقات دي او د ور سره غلط کار کوي او د دې په وجه باندې بیا خپله ښځه قتل کړه. حالانکه د دې ښځې مور او پلار او خوښي دا خبره کوله چې د دې ښځې هیڅ قسمه ګناه نه وه، دا ظالم نشهیي او د دې په وجه باندې د خپله ښځه قتل کړه. حالانکه د ښځه یې بې ګناه قتل کړه، د ډېر غټ ظلم او زیاتی وکړو چې خپله ښځه یې قتل. او دوستانو، مور او پلار یې دا ظاهره کړې وه، د سړي مور او پلار دا ظاهره کړې ده چې آیا د ده دا ښځه نه وه، نو د دې په وجه باندې دا ظالم پې دا تور ولګولو او د خپله ښځه قتل کړه. دوستانو، یقینا چې ډېر غټ ظلم او زیاتی کړی دی چې بې ګناه خپله ښځه قتل کړې ده. دوستانو، نور معلوماتي ویډیوګانې لپاره د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریا، د الله په امان. دوستانو، که ویډیو مو خوښ شوي نو موږ ته چینل د سره سبسکرایب کړئ او موږ ته کمنټ ضرور وکړئ. ډیره مننه، شکریا.